ډیر محترم عبیدیار د سموا په نمایندګۍ باندې څومره چې د دې ملګري دي یوت جرګه د دې ترڅنګ د فدریشن مشر سرزمین افغاني صاحب بیا د یونین مشر نور الله جی صاحب څومره چې د دې ملګري دي متوکل خان ناست ډېر تکړه سیاستمدار او زمونږ ګلاب زمونږ طفیل څومره ملګري چې راغلي دي نیاز که د یو نوم وانخلم زه به بخښنه غواړم وخت لږ دی راشد خان به خصوصي مننه کومه خالص په دې جذبه باندې راغلی دی چې د احساس او جذبات د مزدور سره تړلي دي دوه شعرونه ویم او بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوم وایي باز که د غماز په منګل ناست وي هېڅ پروا نشته ما ورله د زړه په غوښو نر باتور ساتلی دی بیخي زړه ښکته پورته نه کوي دا ډېرې وړې وړې خبرې دي او خوشحاله یم چې مسلې شته دی چې مسلې وي نو موږ به مسله حل کړو موږ به په مسله باندې خبره وکړو په دې کائنات کې د آدم نه واخله تر دې دمه پورې دوه قوتونه دي یو رحماني قوت دی یو شیطاني قوت دی نو همیشه ګټه چې هغه د رحماني قوت وي مسلو نه به یریږو نه مسلې زمونږ ملګري دي یو ملګري پکې خبره وکړه چې لږ خلک راغلي دي لښکرو ته جرګو ته او جنډو ته حاجت نشته د شمار سړي په کار دی خو د کار سړي په کار دی تاسو د کار خلک دي خبرې به رالنډو هغه به داسې رالنډو د کولې په مسله کې د ریاست نه واخله تر سیاسته پورې د دې ټولو څیزونو لاس دی دا خبره بیخي غیر سیاسي نه ده بعضې خبرې به داسې د وژن په بنیاد باندې کوو که نه لکه زه اوس جذباتي خبرې هم نه کوم او خپلې قصې هم نه بیانوم کېدای شي بیا په هغې ډېر وخت ولګي چې ما دا کړي دي او تا دا کړي دي هغه خبرې لازو چې کوم شی موږ په اتفاق سره کولی شو دا موږ چې ناسو دا هم یو سیاسي عمل دی دلته دا جګ او د اوبه هم یو سیاسي عمل دی ځکه چې یو ریاست دی په ریاست کې دنده پارلمان دی ایکسپورټ امپورټ کېږي کرسۍ راځي جګ راځي نو دا ټول سیاسي څیزونه دي لہذا د دې حل هم سیاسي دی نو خبرې اوږده نه لنډو خبرو له به راځي یا هغه څوک چا چې زما حق تلفي کړې ده چا چې زما ګل ګل ځوان د کولې په مزدورۍ باندې مجبوره کړی دی موږ په دې ځای باندې دا خبره هم کول غواړو موږ ګورې د مزدورۍ خلاف نه دا پوره نړۍ کې کېږي شپږ اتم ملکونه ما کتلي دي هلته هم دغه مزدوري کېږي خو موږ دا چینلایز کول غواړو دا په پراپر ټریک باندې راوستل غواړو د 1933 کم برټش راج چې یو اکټ پاس کړی موږ د هغه شي یو نوی شکل غواړو چې په هغې کې د زما مزدور ته فیسیلیټي ورکړی شي د ماین انسپکټر نه واخله تر مزدوره پورې دغه ټول خلک په دې کې انوالو دي هغه که ټیکهدار دی که پیس ټیکهدار دی که میټ دی که جوړي سر دی که منیجر دی دغه ټول خلک به موږ په دې کې آن بورډ اخلو موږ چې کومه هم پالیسي جوړو نو د غر نه به غشي نه ولو موږ به ګراونډ ته ځو زه دا خبرې نه کول غواړم بیا په هغه مبالغو کې راځي خو زه په خپله په دې دره کې کوز شوی یم 1500 فوټه لاندې چې څومره یي هلته نور هېڅ هم نه کېده په هغو ته مې یو 3 څلور ټپې وکړې مې شهیده که په دې باندې دې خوشحاله شي که نه بل د برخې یو کار خو به کوو که نه لہذا ځان به سپاټ ته رسو ځان به هغه ځای ته رسو په کوم ځای باندې چې اور بل دی طارق روب صاحب خبره وکړه پرون چې ما د یو ملګري نه انټرویو واخیسته تاسو په خدای باور وکړئ که نه دا خبره لږه محسوس کوئ هغه ټول وجود سوی و هغه چې خبره کوله داسې ښکارېدله که د هغه نه چې اور راوځي د دنده نه نو ما بیا زړه ونه کړی شو نو بس زه بیا واپس شوم ما د هغه نه مزید انټرویو وانغسته زمونږ بعضې ملګري دا خبره کوي چې زه د کولې مزدور نه یم او زما پکې څوک نشته زه دا ډېر په ویاړ او په فخر سره وایم چې زه د کولې مزدور یم زما پکې رور دی زما پکې تره دی زما پکې ماما دی دا شی به مونږ به ونکوو دا خو داسې نه ده که نه چې زما څوک نشته نو زه بیا خبره څنګه کوم د دې شانګلې کم مزدور چې د کولې په کان کې دی هغه زما رور دی هغه زما د ماما زوی دی زه به دی محسوسوم نو د خبره به مخکې بوځم دا خبرې په دې باندې راغونډوم او په دې ډېرې اوږدې خبرې کېدای شي نه پس به زموږ یوه بله غونډۍ بیا به مونږ څه نور ملګري کېنو زموږ یو ذاتي خبره ده په هغې به هم خبره کوو موږ به د شانګلې سیاستمدار رانسو دا که شوکت صاحب دی دا که عباد دی دا که امیر مقام دی ځکه چې دا زموږ نمایندګان دي که افسر افغان ډېر تکړه شي خو د ده په یوازې اواز کې ګوره زور نشته دا خبره تاسو واورئ لہذا تاسو ته دا سوال او منت کوم امیر مقام دا خبره به په ریکارډ باندې هم راځي دا ټول ما ګوري شوکت به ګوري دا ټول زما دپاره ډېر محترمین دي بای نیم مې پېژني کینو هم موږ غونډې هم کوو خو دا ورته ډېره واضحه وایم دا که شوکت دی که فیصل زیب دی که امیر مقام دی که عباد دی چې د مزدور په سر باندې تاسو چل ول کوئ تاسو سیاست کوئ دا ستاسو په ترجیحاتو کې نه دی شامل 18 19 کاله د امیر مقام د سیاست شو 12 کاله د شوکت د سیاست شو سیکټري صاحب فیصل زیب درې دا ټول ملګري یقین په خدای وکړئ ما له کله پل جوړ کړي کله مې په بمبا او په کمبه باندې وغولی زه دا ګڼم او دا زما ریسرچ دی د یو صحافي په حیث باندې د شانګلې د ټولو نه لویه مسله یا ستونزه چې ده هغه د کولې مسله ده
زمونږ د 80% خواوشا خلک په دې کې انوالو دي. نو زه به دیو ته دا خواست کوم د ټولو سیاستمدارو ته چې زمونږ به ټارګټ تاسو یې، زمونږ به هدف تاسو یې. دا که د سموا ملګري دي، دا که د فدریشن دی او که د یونین دی، دا مسله د سیاست نه بغیر نه حل کیږي. په اسمبلی کې به په دې باندې خبره کول غواړي، موږ له به یو قانون سازي کول غواړي، او کله چې د قانون نه یو خبره پاس شو هغه به امپلیمنٹ کول غواړي. نه به بیا زما د مزدور څنګه چې طارق رؤوف صاحب وایي دا لا په لیبر کې ډیکلیئر شوی نه دی. یار دا څومره د افسوس خبره ده چې دا لا چا منلی نه دی، بیا چې دا لیبر دی، دا به لیبر ډیکلیئر کیږي. بیا چې د لیبر دپاره کم مراعاتي، کم قانونونه او کم سټرکټنس پالیسیز وي، بیا به زما یو مزدور هم نه مري. ها مرګ جوړله دا د ژوند حصه ده، خو کم از کم په داسې دردېدلي بې رحمه او ظالم مرګ باندې به نه مري چې د هغه سرمن په بله باندې راوړي. هم په دغه به دا خبرې راغونډې کړمه چې هر سیاستمدار چې دی موږ به هغه له ځو او یو ځل بیا ورته هم وایم دا ټول چل ول او دوکه هم تاسو موږ سره کوئ. زمونږ د کولې مسله بیخي سنجیده نه ده اخیستې. که دغه مسله تاسو سنجیده وانه غسته، دا که زما د ټلویزیون پلیټفارم دی، دا که زما د ریډیو دی، یا ملګرو د سوشل میډیا خبره وکړه، داسې ده ما یو شعر لیکلی و چې یو خوار مې پیدا کړی دی زردار به پې وهم، یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم. او افغان یم که ته مې د مین سټریم میډیا وباسي، فیسبوک به په کار راولم، اخبار به پې وهم. دا سوشل میډیا او نیو میډیا څه بد شی نه دی ملګرو. عرب سپرینګ هم د دې سوشل میډیا د وجې نه راغلی دی. دې ته په بد نظر باندې مه ګورئ. دا هم زمونږ یو اواز دی، یو چین دی. نو لہذا دا نور سټرینتن کوي، خپل اواز د هر ځای نه راپورته کوي. جلسې به هم کوو، مظاهرې به هم کوو، خو هغه هم یو پلیټفارم دی، باید چې موږ یې په ښه طریقه باندې یوز کړو. د دغه سیاستمدارو درله به ځو ورله به ځو، ډېر په سنجیده توګه ګورئ. یقین په خدای وکئ موږ چې سیاسي سړي مخې له لاړ شو، یار هلته مو خوله توی زوی شي، ته به وایې که دا سړی وروره چېرته زما خدای دی، په ځان کې به لږ جرت پیدا کړو. مړه الوت له ښې پښې وزرې ساته، د بزدلانو نه ځان لرې ساته، د ساهو خلکو نه خنجرې ساته، او په بدتمیزو پسې زغرې ساته. او په دغه شعرونو دا خبره راغونډم. خبرې ډېرې زیاتې کېدی شي، خو به هر حال د سیاستمدار نه به تپوس کوو، هغه زمونږ ذمهور دی. پالیسي به راځي، هغه به امپلیمنټ کېږي، بیا به دغه مرګ جوړلې په داسې شکل کې نه کېږي. سره د قامه چې سباله د دار سر ته خېجم، د انقلاب جنډر اخلم خیبر ته خېجم، د جالې ځای به مې ورک نه کې، خو ازار به واخلې ته چنارونه سوځوه، زه به نختر ته خېجم. او داسې وزر لرم چې ستا نه هم په بره تلی شم، که ته سپوږمۍ ته خېژې زه در پسې نور ته خېږم.